بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د یوټیوب چینل د کیسو بابا نه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم او نن مې بیا ستاسو د خوښې او یو خوندوره ښکلې مزهناکه کیسه راوړې ده. د بغداد مزدور دغې دریم نمبر قسط امید ده چې انشاءالله اولاني دوه قسطونه به ستاسو خوښ شوي. په تېر دویم نمبر قسط کې تاسو اورېدلي وو چې کوم دویم فقیر دی هغه خپل داستان اورئ. په هغې کې مختلف واقعات د هغه سره راغلي او په اخر کې په هغه ځای کې مو قصه پاتې کړې وه چې کله دغه فقیر دا دویم فقیر چې کوم دی چې کوم شهزاده هغه دغه شهزادګۍ دغه ځای نه واپس راشي او دیو بیا پسې هلته راشي د بوډا په شکل کې. نو په دغه ځای کې موږ قصه پرېښوه، دغې له به واپس بیا راځو، دغه قصه به تاسو ته پېښ کوو. نو کله چې دغه شهزاده واپس څنګه راغی د درجي دې کور ته، یعنې دی د دغه درجي سره بیا پاتې کېده. نو په دې کې هغه درجي راننوته او ورته یې ویل چې یاره یو بوډا سړی راغلی دی او ستا سره میلاوېدل غواړي او ستا نه په ځنګل کې ستا تبرګی او ستا رسۍ یا یعنې ستا چې کوم پړی دی هغه پاتې شوی هغه ورسره دي، هغه یې هم راوړي دي. دې شهزاده چې دا خبره واورېده نو بس د ده زړه ټک وکړو چې ځکه شو، زما تبرګی او زما رسۍ خو زما نه په ځنګل کې نه و پاتې شوي، هغه خو په بل ځای کې و. او ده ویل چې ځه کې راګیر شو. په دې کې ده لا څه سوچ کوو چې سړی دغه دی چې کور ته راننوت، د بوډا سړي په شکل کې و چې څنګه راننوت نو ډارې کې د شهزاده د لاسه ونیو، د ځان سره اوچت کړو، په پرواز شو، په هوا باندې سیده لاړ او هغه محل ته یې یوړ چې په کوم کې هغه بله شهزادګۍ وه، هغه پکې قید و، بندیوانه وه هلته. او چې په کوم محل کې دې شهزاده د هغې سره یو څو ورځې اړولی. کله چې دیو دا شهزاده هلته ویوړ او دا شهزاده او شهزادګۍ دواړه یو بل ته مخامخ کړه، نو دې شهزادګۍ ته وی چې دا څوک دی؟ نو شهزادګۍ چورلټ انکار کوي، زه دا نه پېژنم. نو شهزادګۍ ته وی چې ته دا نه پېژنې، بیا ته داسې کار وکړه چې ته دا توره واله او په دې توره باندې دا هلک قتل کړه. نو شهزادګۍ چېرته داسې کولی شو؟ د هغې خو نه منله دا خبره. نو هغې توره وانغسته او انکاري شوه او دیو ته یې دا خبره وکړه چې یاره زما اخر د ده سره دښمني نشتی، مسله مې ورسره نشتی، دا یو بې ګناه او عاجزه انسان دی، زه ولې بې ګناه انسان مړ کړم؟ هغه ته وایي ښه دا خبره مې وه. بیا یې دې شهزاده ته ویل چې ته دا جنۍ پېژنې؟ شهزاده ورته هم انکار یې وکړ، هغه ویل زه یې نه پېژنم. د دیو دا خیال و چې د انکار سره به د دیو یقین والي یا دی به د دې خبرې نه واوړي. خو دیو ډېر ظالم دیو، هغه داسې په اسانه باندې دا خبره نه پرېښوده. نو دې هلک ته ویل چې ښه ته دا شهزادګۍ نه پېژنې؟ بس وایي که خپل ژوند غواړې او ته دا خبره غواړې چې زه دې ژوندی پاتې شم، نو هو دا توره واله او دا شهزادګۍ پرې مړه کړه. دې هلک ورته وویل چې یاره ته خو لکه ناجایزه خبره ده، دا خو عاجزه مخلوق دی، جنۍ ده یعنې زنانه ذات دی او بې ګناه ده، زما سره څه دښمني نشتي، زما سره څه مسله نشتي، نو زه یو بې ګناه انسان ولې قتل کړم؟ دا خبره چې دی واورېده نو ډېر زیات په غوسه کې راغی، ډېر زیات په غوسه کې راغی، ډېر په قهر کې راغی او هغه توره یې واخیسته او ناګهانه چې خراب شو چې دغه د شهزادګۍ د سر چې پې ووهلو هغه ښځې ته یې ودنګو. یعنې لنډه خبره دغه چې دیو دغه شهزادګۍ قتل کړه او بیا د دې نه مخکې چې دې شهزاده څه ویلی وی یا ده څه کړی وی، ده خو څه کولی هم نه شو، خو دې شهزاده ته یې ویل چې تاله به زه داسې سزا درکړم چې ته به یې ټول عمر یاد ساتې. او بیا یې زر څه منتر ووي، څه جادو ووي او په دې شهزاده باندې پوک او د ده نه یې شادو جوړ کړو. شادو یعنې زموږ خلک ورته شادو وایي، زموږ بر د غرونو خلک او پېښور یا کوم د اسامي علاقې چې دا خلک یا به د نورو ځایونو والا خلک دیو ورته بیزو ورته هم وایي، بیزو ورته هم وایي، شادو ورته هم وایي. زموږ خلک ورته شادو وایي، نو خیر موږ به شادو وایو ځکه چې موږ خو دغه ټکي سره عادت یو. دا خبره ستاسو د پېژنګلو دپاره چې که څوک شادو نه پېژني نو هغه بیزو ته هم وایي، ښه چې کوم اردو کې ورته بندر وایي. نو شادو یې ترې جوړ کړو. تا شهزاده چې کله د دغې محل نه راووتو نو خو میاشت یوه نیمه میاشت خو دی په دې ځنګل کې
در په در ګرځېده، کله په یو ځای کې، کله په بل ځای کې، کله په بل ځای کې. بیا یوه ورځ دی د دریاب غاړې ته ووته، هلته بندرګاه وه. بندرګاه د سمندري جهازونو دغه ته وایي، اډې ته وایي. دی دغې بندرګاه ته ووته، جهازونه به تله، څه به راتله، کوم سمندري بېړۍ چې وې، سمندري جهازونه. پخوا به دغه کښتۍ بېړۍ به وي، هوایي جهازونه یا دغسې سیسټم ذریعه خو نه وه. نو د ګاډو ذریعه وه، خو دغه د په دریاب کې به سفر و، په دغه جهازونو غټې غټې بېړۍ به وې، پای کې به نن سبا هم شته. نو دا شهزاده چې د بیزو یعنې د شادو په شکل کې دی، کله دغې بندرګاه ته لاړ، نو په دغه ټایم کې یو جهاز تیار شوی او ډک شوی و. د دنیا مخلوق ورته ختلی او قافلې ورته ختلې وې، څوک په سفر باندې، څوک په تجارت باندې، څوک مختلف نورو غرضونو دپاره بل ښار ته یعنې بل باچایۍ ته، بل ملک ته روان و. څنګه چې دا شادو دې جهاز ته وروختو، نو لکه شادو خو د عامو انسانانو دپاره یو ځناور دی او یو ناشنا څیز دی. ډېر خلک ترې یېرېږي هم، ډېر خلک ترې کرکه هم کوي، ډېر خلکو ته ناشنا هم ښکاري. نو په جهاز کې شور غوغا جوړه شوه. چې شور غوغا جوړه شوه، نو دې شادو په هیبت کې او د یېرې نه چې کوم د کپتان دروازه وه، یعنې کوم چې د جهاز مشر وي، د جهاز ټول انچارج ورسره وي، د جهاز هر اختیار د هغه په لاس کې، هغه د جهاز کپتان وي. د دغه کپتان دې کمرې طرف ته یې ورمنډې کړې، چې په دې کې د کپتان هم دا شور اورېدلی و. نو هغه هم ناګهان دا دروازه کولاو کړه، راووت. چې څنګه راووتو، دا شادو لاړ او ډایرکټ د کپتان د دې خپو نه تاو شو. کپتان چې دې شادو ته وکتل، دا شادو ورته څه عاجز ښکاره شو، مظلوم ورته ښکاره شو، پړی پرې وسو، دا خلک پسې راپسې وو، دا شور غوغا جوړه. دا کپتان دې ټولو خلکو ته قهر شو، غوسه شو، ورته ووایي چې لکه تاسو چې د شادو په سترګو نه دی لیدلی، شادو تاسو لیونی کړی دی. دې ځای ته تاسو راورسوه. دې لیوني کولو پورې د هغه زموږ یو مشهور هغه دی، د هغه خبر راته یاد شو چې یاره دې خلکو خو غوایه لیونی کړی دی، اورې. نو تاسو ټول به پېژنئ دغه نرځوان. نو هغو ته یې وویل چې تاسو خو شادو لیونی کړی دی، په سر راغلئ، تاسو چېرته شادو نه دی لیدلی، او خلاص شئ، پرېږدئ. نو دغه لنډه خبر دغه چې دغه خلک د شادو نه واپس کړو، شادو یې ترې خلاص کړو او شادو یې د ځان سره په جهاز کې وساته. دی په دغه جهاز کې و، دغې جهاز په سمندر کې ډېرې ورځې سفر کو. د سمندر دا سفر هم ډېر خطرناک وي. په دې کې طوفانونه پکې راځي، باران پکې راشي، د هغې سره په دې سمندر کې طوفان راشي، دا دنګې دنګې د غرونو غره دا چاپې دا ځي او راځي، مختلف خطرات، مختلف مسایل پکې. نو چې کله چې دا کسان وځغلول د دغې شهزاده نه، او دغې جهاز بیا څه ورځې سفر کوو، د پوره ورځې د سفر نه بعد دا جهاز اخر بل ښار ته، بلې باچایۍ ته ورسېدو. کله چې جهاز بندرګاه ته ورسېدو، هلته لنګر انداز شو. لنګر انداز کېده، مطلب کې په دې جهاز کې یو درنه غوندې کې اوسپنې، هغه سره پیړ یو دروند زنځیر تړلی شوی. څنګه چې دا جهاز دې غاړې ته ورسي، نو دغه لنګر ښکته دې اوبو ته ورغورځولی شي، چې کوم یا د سمندر دې غاړې ته شګه غونده کې ځي، چې په دغې کې دی ونښلي. د دې دپاره ځکه چې دغه جهاز خو فرض کړه د دې غاړې په زور کې لاړ، دې غاړې ته ورغی، خو دا سمندر دا چپې په مخه ځي او واپس راځي، ځي او واپس راځي. نو چې دا جهاز واپس د دې چپو سره واپس دې اوبو ته رانشي. ځکه په جهاز کې خو بریک اینډ بریک څه شی خو نه وي که نه. دغه لنګر چې دی، دغه په مثال کې د دې جهاز بریک دی، هینډ بریک ته. نو دغه راګوزار کړي او دغه په خاوره کې یا خټه کې یا کومه چې هغه شګه وي، په هغې کې ونښلي، نو دا جهاز د سمندر د دې چپو سره واپس نه ځي، خپل ځای نه پرېږدي. نو دغې ته بیا خلک وایي جهاز لنګر انداز شو. جهاز چې کله لنګر انداز شو، څه خلک کوزېده راکوزېده، چا څه کول، چا څه کول. په دې کې د بادشاه یو سرکاري وفد راغی، چې په هغې کې سپایان او افسران او مختلف کسان وو پکې. دغه وفد د جهاز سره وختو، هلته اعلان وکړو، اعلان یې وکړو، ضروري اعلان یې وکړو، او دې خلکو ته یې دا خبر واورو چې یاره زموږ د ملک وزیر مړ دی، او دغه وزیر زموږ د بادشاه ډېر نازبین و، ډېر پرې د هغه اعتماد و، او ډېر د هغه خوښ و. او خاص کر په هغه وزیر کې یو بله غټه خوبي وه، هغه پکې دا وه چې د هغه لیکایي یعنې لیکل
چې کوم و هغه ډېر زیات ښایسته او ډېر انتهایي ښایسته او ډېر ښکلي پاک لیکل به یې کول او ډېر ښایسته لیکل به یې کول. نو د بادشاه دغه لیکایي ډېره زیاته خوښوه. نو اوس بادشاه لګیا دی بل څوک وزیر ګوري خو بادشاه وایي چې وزیر که هر څنګه وي نور خبرو سره مې څه کار نیسي خو وزیر خصوصي زما داسې وزیر پکار دی چې لکه هغه له دغه شان ښکلي پاک لیکل ولولي ښایسته لیکای کوي خوشخط لیکل کوي. نو موږ مختلف په خپلو ښار کې وګرځېدو خپل خلک هم موږ وکتل خو د چا پکې داسې ښایسته لیکایي پکې نشته داسې ښکلي پاکه خوشخطه لیکایي پکې د چا نشته. نو اوس آخر د دې بل ملکونو له نورو باچایانو نه چې کوم دا مسافر یا کوم خلک راغلی دی نو د دې دپاره موږ راغلي وو که د چا لیکل پکې داسې ښایسته نو دا اوس سره غټه موخه ده چې د بادشاه سره یو غټې عهدې ته ختی شي وزیر چې جوړېدی شي. ټول خلک خوشحاله شو هر سړی د بادشاه وزیر جوړېدل څوک نه غواړي. دغې چې کوم افسران وو یا کوم د بادشاه د وفد کسان وو هغو د ځان سره کاغذونه قلمونه راوړي وو د هغې زمانې چې کوم سیاهي دوات په هغې باندې به لیکل کېده هر چا ته کاغذ قلم حواله کړی شو. په دې کې نشادو هم راودنګل ده هم یو کاغذ پاڼه واغسته دغه چې کوم د بادشاه افسرانو دوی د شادوز غلوه دا پاڼه یې ترې اخیسته خو د کپتان چې کوم د جهاز دا کپتان و نو ده منع کړه ده ورته وویل چې به خیر دی دا زما شادو دی ده له هم یو پاڼه ورکړه یو قلم دوات وله ورکړي چې دی څه کوي. دغه خلک هم حیران شو چې یاره اوس د شادو د قلم او د دوات سره سویمه. خیر هغو له قلم دوات ورکړه ټولو خپل خپل لیکل وکړه. د شهزاده چې د بیزو یعنې د شادو په شکل کې و ده هم په دغه پاڼه باندې د خپل زړه چې کوم درد و د خپل زړه چې کوم تکلیفونه هغه یې پکې د شعر په ژبه کې ولیکل یو څو شعرونه پکې ډېر انتهایي او په ښایسته لیکایي کې ولیکل ډېر ښایسته ډېر صفا او ډېر ښکلي لیکل یې وکړه. ځکه چې تاسو خو ما ویلي چې دا د خپل پلار یعنې د بادشاه یو ډېر انتهایي او قابل ترین او ذهین ترین انسان و. بادشاه د خپل ملک چې کوم تکړه او ذهین استادانو کوم قابل استادانو هغه یې د ده د تربیت لپاره مقرر کړي دغه خبره خو ما تاسو سره مخکې راکړې وه که نه. نو دغه وجه وه چې د ده لیکل ډېر زیات ښایسته ډېر ښکلي وو. دغې افسرانو چې کله د ټولو خلکو لیکایي ولیده د چا لیکایي پکې خوښه نه شوه خو چې بیا د دې شادو هغه پاڼه ورته میلاو شوه او د دغه شعرونه یې ولوستل دوی حق حیران پاتې شو چې یاره داسې ښایسته او داسې زبردسته لیکایي دا خو هماغه شان لیکایي ده هغه شان لیکل دي چې څنګه به وزیر کول داسې ښایسته او پاک لیکل دي. دوی حیران هم شو او بس دغه شهزاده چې د بیزو په شکل کې دی د کپتان په اجازت باندې دغه بیزو د ځان سره بوتله بادشاه محل ته. بادشاه چې هم د ده د لیکلو هغه پاڼه همغه نمونه چې هغه یې ولیده بادشاه هم ډېر زیات خوشحاله هم شو ډېر زیات حیران هم شو چې یاره اخر یو شادو داسې ښایسته لیکل کولی شي. چې بیا یې د ځان سره وخندل چې ځه وزیر خو به وزیر سره ګورو وزیر خو په خپل ځای کې خو ځه یو خوشخط لیکایي کولو والا ښکلي پاک لیکلو والا شادو هم دا هم بده خبره نه ده. نو دا یې هم د ځان سره وساتو نو شادو زه د ځان سره وساتو او د بادشاه سره بیا ورځ شپې تېرېدې چې یو ورځ دا بادشاه د خپل محل ته تلو نو دا شهزاده یې د ځان سره د خپل محل ته بوتلو. کله چې د بادشاه په خپل محل کې ور داخلېدو لور یې ورته دروازه کولاو کړه نو چې دا شادو پسې شاته ور دننګېده نو دا لور یې زر داسې غاړې ته شوه څادر یا لوپټه مختلف چې څه رواج یې دغه یې زر مخ ته کړه ځان یې پې پناه کړ او دې پلار ته یې وویل چې بابا ته د پردی سړی ولې ځان سره په مخ کې کړی دی. نو پلار یې حیران شو د بادشاه حیران شو ته چې لورې دا ته څه وې زما سره پردی سړی کوم دا خو یو شادو دی ما ساتلی دی ډېر قابل شادو دی خو لیکایي کوي ما په شوق ساتلی دی ځان سره او سړی کوم دی زما سره لور ورته وویل چې نه بابا داسې خبره نه ده دا تا چې کوم شادو را په مخ کې کړی دا به اصل کې شادو یعنې ځناور نه دی دا په اصل کې انسان دی خو په ده باندې جادو کړی شوی دی د جادو په زور باندې د ده نه شادو جوړ شوی دی او په ده باندې جادو دی. بادشاه حیران شو حق حیران شو چې لکه دا اوس په انسان جادو شوی دی او شادو ته جوړ شوی
او په هغه وخت کې دا جادوګان مادوګان دا خبرې قیصې ته قطارې وې نو لکه د خلکو به یقین داسې خبره اخسته. بادشاه ورته وویل چې ښه لورې داسې خبره ده که چې د بادشاه په اړه کې هم لکه تجسس و او دا یې په اړه کې لکه خواهش و چې لکه اوس دا کس ما ولیدی دا هلک ما ولیدی چې دا څه نوم د هلک ته چې داسې ښکلي ښایسته لیکل کوي د هغه په اړه کې ځان خپل شوق و که نه نو هغه وی چې لورې زه ټیک ته ته خو چې پرده کوې نو ته خپله پرده وکړه ځان مه ښیه یعنې څادر پسرول مختلف یا پړونې یا لوپټه کې ځان پټول خپله پرده وکړه او د ده نه دا جادو کوز کا د ده نه دا اثرات کوز که چې دی په خپل شکل کې راشي او لورې ورته ویل چې بابا څنګ ستا حکم بیا دغه شهزادګۍ دغلته په خپله کمره کې کېناسته دا شهزاده د بیزو په شکل کې شادو په شکل کې ورسره و دا پلار شهزاده یې هم دا بادشاه هم دغه شهزادګۍ د ځان یو ګول دایره چاپېره کړه او بیا پکې ښه جوخته کېناسته و سترګې یې پټې کړې صدم سمندر سشیز شروع لګیا و چې څنګه سترګې وغړولې په دې کې ناګهانه حقه دیو حاضر شو کم دیو چې په دغه شهزاده باندې جادو کړی او د ده د جادو په زور یې شادو جوړ کړی چې څنګه دا دیو راښکاره شو نو دې شهزادګۍ ورته په قهر په غوسه کې وی چې بېوقوفه تا نه خپله واده هېره شوه تا ولې د یو اشرف المخلوقات نه د یو انسان نه ځناور دې ته جوړ کړی دی اله شاه به دا جادو واپس کړه ده چې څنګه دا خبره وکړه نو دیو نه یې وکړه او نه بله کړه د ځان یې ډایرک منظریه جوړ کړو او دا غاړې راټوپ شو په دې شهزادګۍ باندې د حملې کوشش یې کوه شهزادګۍ خو د مخکې نه د ځانه دایره چاپېره کړې وه خو ډایرک سپکه بیا هم پاڅېده ډایرک یې توره راواغسته او په دې دیو باندې په توره حمله وکړه د دیو نه خو سر یعنې د منظري په شکل کې سر ته یې ودنګېده اخ ولاړ په دې کې ناګهانه دیو د ځانه یې لړم جوړ چې څنګه د ځانه لړم جوړ کړو نو د شهزادګۍ پسې ډایرک د ځانه مار جوړ چې څنګه یې د ځانه مار جوړ کړو حمله یې پرې وکړه چې په دې کې د دیو د ځانه ډایرک یو مارغۍ جوړ کړو چې څنګه یې د ځانه مارغۍ یعنې یو پرنده یو مرغۍ د ځانه جوړه کړه نو د شهزادګۍ پسې ډایرک د ځانه باز جوړ کړو یو غټ خطرناک باز او حمله یې پرې وکړه چې حمله یې پرې وکړه نو دا مارغه مخکې او دا باز پسې ورپسې ووته لاړ د نظره پناه شو د دې محل نه د نظره پناه شو او دوی ته هېڅ پته نه لګېده چې دوی څه شو چېرته لاړه چېرته لاړه دا یعنې د شادو په دغه شکل کې دغه شهزاده دی بادشاه د حق حیران دی دا معامله سې کوي دا جګړه سې کوي په دې کې ناګهانه څه ګوري چې یو دوه پیشوګانې اوس په نظر راغلې چې د یو بل سره دا خطرناک اوازونه وباسي او په یو بل باندې حملې کوي چې په دې کې ناګهانه د یو پیشو د ځانه پړانګ یې جوړ کړو په دغه پیشو په دې بل پیشو یې حمله وکړه دا بل پیشو چې کوم اصل کې دی نو ده زر د ځانه چینجی جوړ کړو په دغه ځای کې یو تال یا لوښه په هغې کې یو انار پروت و ډایرک دې انار ته ورننوتو څنګه چې دی د انار ته ورننوتو نو دې پړانګ د انار له پنجه راواچوله په زوره باندې د انار دانې وانې لاړ خور ور ولاړ چې څنګه د انار دانې وانې شو نو د زر د ځانه چرګ جوړ کړو او په دې دانو په راټولولو په خوړلو یې شروع کړو چرګ خو دانې ډېر زر راټولوي ټکه ټکه زر دغه دانې راټولولې خوړې چې په آخر کې یوه دانه پاتې شو او دغه دیو هم دغه چینجي په شکل کې هم په دغه دانه کې و څنګه دغه یوه دانه پاتې شوه نو د دیو دغه مخې ته د دې محل مخې ته یو ډنډ شانتې یو تالاب شانتې وایي چې د بادشاهانو یا د دغه خلکو په محلونو کې نو دغې دانه یکدم ټوپ کړو دغې اوبو ته ورغورځېده چې اوبو ته ورغورځېده اوبو ته یې ودنګل نو دې شهزادګۍ چې کوم د چرګ په شکل کې وه نو د ځان یې پسې مګرمچ جوړ کړو دغې اوبو ته یې ورودنګل اوس بیا ماحول خاموش شو دوی ته هېڅ هم نه ښکاري دوی اوس حیران دي په تماشې دي چې یاره اوس څه کېږي څه به نه کېږي چې په دې کې ناګهانه یو دوه شغلې اوچتې شوې او د دې اوبو نه راوختې په دې کې ډېر خطرناک اوازونه وشو او څه بڅري مڅري هم د هغې نه خواره شو په دې کې یو بڅری د شهزاده په سترګه کې هم ولیدل چې سترګې د هغې سره زخمي شوه
چې په دې کې ناګهانه داسې یو تیزه غوندې کستیلې راغله چې کاتلو شهزادګۍ داسې راغله او ساد او په بد حال ده. شهزادګۍ وی چې یاره بابا دیو خو مې مړ کړ، د دیو کیسه مې تمامه کړه، خو زما هم لکه زندګي لږه پاتې ده، زما ژوند هم ختمېدو والا دی. هله شا پکې تادیه وکړئ، اوبه راله راوړئ چې زه دم کړمه چې د دغې دې هلک نه دا جادو ختم کړم. زما سره دومره ټایم نشته. زر زر شهزادګۍ له په ګیلاس کې یا په سلوخه کې اوبه راوړه شوې. هغې زر زر په هغه اوبو باندې څه دم پوکو، څه دم درو دې پرې ووهه، بیا هغه اوبه اوچتې کړې او دا بیزو یا دا شادو چې کوم دی دا یې پرې وویشتو. څنګه چې پرې دی وویشتو نو ناګهانه به د ده نه جادو خدای پاک ختم کړو، د ده نه واپس هغه هلک ته جوړ شو، واپس د هغه شهزاده ته جوړ شو. اخوا شهزادګۍ باندې ډېر زیات تکلیف، د هغې طبیعت ډېر ګډوډ، ډېر خراب و. دې شهزاده ور منډه کړه، دا شهزادګۍ په خپو ور پرېوتو چې هلکه تا زما دپاره، زما د جادو لرې کولو لپاره خپل ژوند په خطره کې ور واچو. چې په دې کې ناګهانه شهزادګۍ یو ډېره خطرناکه یو ډېره ورته چغه یې وویسته او د هغې چغې سره داسې دماکه شانتې وشو. دا شهزاده د هغې نه داسې اخ ور راوغورځېد، را تینبک شو، اخ ولګېده او په دغې شهزادګۍ باندې شهزاده چې قاتل و شهزادګۍ باندې اور بل شوی، اور پرې بلېده و. یعنې لنډه خبره دغه چې شهزادګۍ په دغه ځای کې مړه شوه. دا درېیم فقیر یعنې دا شهزاده په دغه ځای کې ډېر زیات خفه و. دا دویم فقیر خپله کیسه کوي. ډېر زیات خفه و چې لکه زما د لاسه شهزادګۍ مړه شوه. ده د دغه بادشاه سره هم غمرازي وکړه، هغه ته یې خپل دغه وکړو چې یاره ما ته خو دا پته نه وه چې لکه دا به کېږي یا زما به کې څه اختیار نه و. دغه ستاسو شهزادګۍ خپله خوښه وه چې زما باندې تاسو دومره احسان کوه په هغې کې لکه ستا لور پکې مړه شوه په دې کوشش کې زما دپاره. بادشاه د خپلې لور په مرګ باندې ډېر زیات زهیر و، ډېر زیات پرې خفه و او دې شهزاده ته یې ویل چې ګوره شهزاده داسې حساب نیسي، زما لور مړه ده او زه ډېر زیات خفه یم او د هغې د مرګ سبب ته یې، نو ته داسې کار وکړه چې لکه ته ځه او د دې ښار او د دې ملک روان شه او ځه. انسان چې کله ډېر زیات خفه وي او لکه برداشت نشي کولی، نو دې بادشاه ته هم پته وه چې په دې کې د ده څه قصور نه و، خو بیا هم سبب یې دی او بیا به یې اړه له دغه خبره راتله. نو دومره غټ زړه بیا هم و چې لکه بیا یې هم درته وي چې ته ځه لکه یعنې زما د مخې نه فنا شه نو ځه کیسه کې کوه. نو دغه شهزاده دغه فقیر چې دغې زبیدې ته دا کیسه کوي چې یاره دغې بادشاه چې کله د هغه ځای نه دغه کړم چې یاره ته ځه، نو زه د هغه ځای نه د هغه بادشاهۍ نه بیا راووتم او د بغداد دې ښار ته رالم او همنن زما سهار د دې فقیرانو دې نورو دوو فقیرانو سره زما ملاقات وشو. نو د دوی سره زما نن لکه ملګرتیا راله او نن دغه د شپه وه چې دلته زه هم په شپه رالم، ستا په ځای کې شپه کړه او دغه معامله زبیدې چې کله د دویم فقیر د دغې شهزاده دا داستان واورېده، د ده دا کیسه یې واورېده، نو هم زبیدې یو سوړ اسویلی وایستو او ده ته یې ویل چې یاره په تا خو هم ډېر سخت او ډېر تکلیف وتی، ستا کیسه خو هم ډېره د درد نه ډکه ده او ډېر د تکلیف نه ډکه ده او ډېر یو عجیبه داستان دی ستا دا هم صحیح ده. زه درته یې ویل چې صحیح ده ته هم ځه او د دې نورو دوو کسانو سره کښېنه. نو د ده لاس هم پرانستی شو، دی هم لاړو د هغه اولني فقیر سره او د هغه مزدور سره کښېناسته. نو د دې نه بعد به اوس د بل فقیر نمبر به راځي، هغه به کیسه کوي، نو هغه به انشاءالله که خیر هغه به ستاسو بل قسط کې کومه په روان قسط کې. نو د ټول نه مخکې خو راته دا ووایي چې کیسه څنګه روانه ده، ستاسو خوښېږي نه خوښېږي، او امید دی چې انشاءالله زما خو دغه تمه امید دی چې ستاسو به ضرور خوښېږي. د دې ننني قسط سره یو نری شانتې ساوند یا یو نری شانتې اواز ماحول داسې لکه د شپې لګوم چې څنګه په کلیو کې د شپې هغه اوازونه کېږي، کم کیرړی چې هغه نری اواز کوي، کم دغه زما خو ډېر زیات خوښي، نو تاسو ته یې هم لګوم. نور یا ساوند لګول یا میوزیک لګول دغه څیز زما په طبیعت نه برابرېږي، نو دغه خو زه نه لګوم او دغه یو د شپې هغه ماحول غوندې کې اواز غوندې کې دغه زه نن د دې کیسې سره لګوم، د دې خپل اواز سره لګوم. نو دغه تاسو ماته ضرور خپله رایه راکئ چې دا اواز تاسو خوښېږي نه خوښېږي، آیا په را روانو کیسو کې داسې اواز لګول ستاسو خوښ دي که نه دي خوښ، داسې مختلف اوازونه
پکې وي لکه اوبه چې بهیږي داسې خوړ اوبه یا داسې د نالۍ اوبه داسې بهیږي یا نری شاته اواز کوي ډېر خوند کوي ډېر مزه کوي یا چې باران وریږي نری 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 ټکاری کوي مختلف اوازونه نو زه ستاسو رایه غواړم چې آینده دپاره ستاسو همداسې اواز خوښیږي که نه یا ستاسو همداسې ساده اواز به ستاسو طبیعت برابري او که نه خیر تاسو ماته خپله رایه راکړئ نو که خیر انشاءالله تر بل ویډیو پورې تر د بل قسط پورې زما سره اوسئ هیڅ چېرې مه ځئ ښاد او آباد اوسئ یو جهان مننه د الله په امان